زړه افسانه ده څلورمه لور، لیکونکی د عبدالله جان مغموم. ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. بیګا د زرغون د 2 میاشتو ماشومه لور اخر مړه شوه. خدای دې وبخي، خو یقینا چې خدای به بخلي وي، ځکه چې د 2 میاشتو د ماشوم د نه بخلو اډو سوال نه پیدا کیږي. او داسې ماشومه داسې تنکۍ کلی چې چاته په دنیا کې د سترګو د غړولو سره سمدستي د نفرت په نظر وکتې شول. د چا په پیدایش چې د زرغون مور خپل انګور له په خوله کې د پیغور پستونه ورمنډل، او د چا په پیدایش چې د زرغون ټبر په سرو سترګه وجړېدو. ولې ځکه چې دا د زرغون څلورمه لور وه، او د زرغون لور نه زوی په کار و. د زرغون د مور نمسی نه نمسی په کار و، خو د زرغون په قسمت کې زوی او د زرغون د مور په قسمت کې نمسی نه و. قدرت ته به دا نه وه منظوره چې د مور او د زوی د ارمان دې پوره شي، خو د زرغون مور د قدرت فیصلې ته سرخ کته کولو ته تیاره نه وه. هغې د الله پاک فیصلې ته غاړه نه یې ښودله، نو ځکه خو داسې لیونۍ سپېلنې شوه. ځکه خو داسې په کندو کپرو سر شوه. د مالت د بوډۍ ښځو سره سلاګانې وشوې، د دایانو سره مشورې وشوې. چا ورته وی چې زرغون له بل واده وکړه، او چا ورته ووی چې ماشوم له د څلوېښتۍ نه اګاهو په سورکړي انګار کې په سرو کړو سیخونو دواړه پوندې وداغه. که غواړې چې د زرغون زوی دې وشي، نو راپاس او د ماشومې دواړه پوندې په سورکړي سیخ وداغه، چې خدای پاک در لمسې درکړي چې د جنکو پاټلۍ دې بدلې شي. د زرغون د مور زړه ته دا اصلاح پرېوته، او اخر یوه ورځ سهار وختي 2 سیخونه د نغري په سور انګار کې خښ کړي شو. اور بلېدو، سیخونه سره کېده. ماشومه د خپلې نیا د ارادو نه ناخبره په وړنۍ کې تړلې په خواږه خوب وده وه. ماشومه کلی نه وه خبره چې دا اوسنی خوب د دې د ژوند اخرنی خوب دی، او شاید چې بیا تر مرګه پورې داسې د آرام خوب ونه کړی شي. او چې ښه څه ساعت تېرېدو، نو دواړو سیخونو یو چخ ناری کړل. د ماشومې د خولې نه راوتلې دردېدلې سوځېدلې کریکه د سحر په خاموشۍ کې خوره وره شوه. په ټول کلي کې د سوځېدلې غوښې بوی شو. د ماشومې مور د غوجل نه په هیبت را منډه کړه، او چې کوټې ته راننوته، نو د زرغون مور لکه د خونړۍ سره کړي سیخونه په لاس ولاړه وه. مور په لور ور پرېوته، لور یې راپورته کړه، په سینې پورې ونیوله او په ژړا، دا ولې بېبې، دا دې څه وکړل؟ زما په لور دې دا څه وکړل؟ ها چوپ شه، سر دې وخوري. که غږ دې وکړو، نو دا سیخونه درله په سترګو کې منډم. ته بوره شي، ته خو زما د زوی ژوند په غذاب کړو. د لوڼو کتار دې جوړ کړی، د بل څه علاج نه و. جینۍ له مې پوندې وداغلې چې زما زوی له خدای پاک زوی ورکړي. په ژړا کې بېبې دا دې څه وکړل؟ دومره ظلم، زه به دې مړه کړی وم، ما له به دې سترګې ړندې کړې وې، خو دې ماشومې له به دې دومره درنه سزا نه ورکوله. بېبې د دې څه قصور دی؟ دې کومه ګناه کړې؟ دا ګناه خو زما ده چې ما له خدای پاک زوی نه راکوي. ډېر ظلم دې وکړو بېبې. مور لور په سینې پورې نیولې وه، پاس په کوټه وخته، د پښو په سر کېناسته، ماشومه یې په غېږ کې واچول. هغې ورتې چغې وهلې، د هغې پوندې سرې غوښې وې. مور د ماشومې نرۍ او سپینې پاپۍ په خپلو سترګو پورې مخلې. د مور د سترګو نه د اوښکو لړۍ روانه وه، په خپل قسمت پورې حیرانه وه. د ماشومې ژړا د هغې په زړه کې پرهرونه جوړول، د هغې د زړه نه وینې څڅېدې، خو په خوله یې هېڅ نه شو ویلی. د ماشومې لور سره یې لکه د لیونو خبرې کولې. لورې ستا د دې ماشومې سټې نظار شم، ته ولې دې ظالمې دنیا ته راتلې؟ تا ته د دې دنیا شرمخان نه و معلوم؟ تا ته دا نه وه معلومه چې دلته د انسانانو زړونه د کاڼي شوي دي؟ ته نه وې خبر چې دلته د دنیاګانو په جامه کې کسبانې هم شته؟ ته ولې راتلې؟ ها ستا په ما باندې هم زړه نه سیرېدو. لوڼه خو تل د میاندو نظارېږي، قربانېږي. نو ته خو هم زما لورې که نه؟ ته به نه راتلې؟ ته به دې ظالمې دنیا ته نه راتلې چې دومره نه په غذابېدې، او زما ژوند در سره هم داسې نه په سرو سکروټو کېدو. ته مړه شي لورې، دې دنیا ته ستا ضرورت نشته. د دې خلکو زامن په کار دي. زامن یو لور ته د پیدا کېدو حق نشته. نو ای لویه خدایه، ته بیا دا لوڼه ولې پیدا کوي؟ ولې پرې باندې میاندې زهیروې؟ ولې؟ او دلته د ماشومې د مور په زړه تیاره راغله. بېهوشه شوه او خوره وره په ځمکه سملاسته. ماشومې ژړل، او مور د دنیا د حالاتو نه بېخبره. د لور د جړا انګولانه بې پروا په ځمکې بوړې پرته وه. خدای خبر چې څه وخت یې خواښې پاس وخته. ماشومه یې د مور د غېږې نه راوشو کوله، په زانګو کې یې ورلړه کړه، او پنګور یې د یو زوړ څادر خور کو.
د ژوند شپې ورځې تېرېدې د ماشومې دواړه پوندې سخا شوې. 2 میاشتې مور او لور د ژوند شپې ورځې لکه په سور انګار او سرو سکروټو کې تېرې کړې. په دې دومره موده کې مور او لور نه د ورځې سترګه پټه کړه او نه یې د شپې آرام وکړو او اخر بېګا د زرغون د لور سختي ماف شوه. ماشومه کله د ګل کېدو نه مخکې ورجېده، د مسکېدو نه آګاهو ورجېده، د غوړېدو نه آګاهو ودوړېده. نه یې سپرلي ولیده او نه د سپرلي نه خبر شوه. د مازدیګر لمر چې زیړېدو نو ماشومه تورو خارو ته وسپارلې شوه. مور یې ژړل، ډېرې ژړل. په ژړا ژړا یې سترغلي پړسېدلي وو. د مور د سینې پې راویښ شوي خو د پیو څښونکي د تورو خاورو د لاندې په خواږه خوب ودوه. مور شپه په الون بدلون تېره کړه او سحر وختي چې ملا بانګ ویلو مور بورکه په سر هدیرې ته لاړه. لویه هدیره، کنډر کنډر، هیبت هیبت هدیره، خاموشه خاموشي، زړه لرزونکې او بوږنونکې خاموشي. ډېر چاپېره قبرونه، ډېر قبرونه، بې شمېره قبرونه او د قبرونو په دغه خاریه کې د دې د ماشومې لور قبر دې ته لکه د یو ورکوټي تاج محل په رنګ یې ښایسته ښکاره شو. او ښایسته به ولې نه ښکارېده؟ د یوې مظلومې تزنېدلې ماشومې قبر خو د تاج محل نه هم زیات غیستی. مور د خپلې لور په قبر ور پرېوته، قبر له یې غاړه ورکړه لکه خپله ماشومه لور یې سینې ته رانږدې کړې وي. یو څو بېواره بېواره چغې یې ووهلې او بیا لورې تا بېګا شپه په دې خوشي بیابان کې یوازې تېره کړه. ولې؟ یېرېدلې خو به نه وي، ته خو به وږې شوې وې که نه؟ لیونۍ، زما سینه خو همدغسې ټکوه. راپاسه راپاسه چې په خپلو پیو دې مړه کړم. لورې پښې خو دې بېګا نه خوږېدې که نه؟ بېګا خو به دې د پوندو د لاس ته ترتکې نه وې وهلې که نه؟ او ته خو بېګا په آرام وې که نه؟ بېګا به دې لا په آرام خوب کړی وي. لورې ما خو بېګا هم ټوله شپه په سترګو سترګو کې تېره کړه. زه خو بېګا هم ناکلاره وم، ډېره ناکلاره، دومره ناکلاره چې زړه مې بس ټک چاوده. اوس مې هم زړه سلیکې وهلې، د راتلو توار مې نه و، خو تاله راغله ما وې چې ستا دا نوی کور وګورم. ډېر ښایسته دی لورې، ډېر ښایسته کور دی، دا نوی کور دی، مبارک شه. د مور په مرۍ کې آواز ونښتو، د اوښکو سیلاب د سترګو نه روان شو. دغه سیلاب ورو ورو کمېده چې 2 اوښکې ترنه جوړې شوې. 2 رڼې رڼې اوښکې د ککو نه رابهر شوې او د 2 سترګو په بڼو کې لکه سپینې ملغلرې راایسارې شوې. او څه ساعت پس دغه د اوښکو ملغلرې د بڼو نه د قبر په ګلونو راتوې شوې نو د لور مور یو اخرنۍ سلګۍ ووهله لکه چې د مور زړه ټک وچاوده او د بدنصیبې مور زړه به په رښتیا وچاوده. د مور زړه چې د اولاد دپاره ونه چوي نو نور به د چا دپاره چوي.